سلامونه قدرمنونکو تمره شبه است زه شیرزاد مرکلی کوم نن په ایوبي کرکټ لوبغالي کې ما سره څنګه کې د افغانستان د 19 کلونو تکړه هیټر بیټسمن سره ولاړ دي هغه څوک چې په لومړنۍ لوبو کې د افغانستان د کرکټ مینوالو پام ځان ته واړوي ښاغلي وفیالله ترخیل صاحب ښه راغلاست. سلامونه تاسو لیدونکو ته. ډېر زیاته مننه. د کرکټ د لوبې پیل او ستا هغه کمپونه چې تاسو کړي وو او دوی سلیزې چې پکښې لوبې 19 کلونو ته راغلاست خورا ښه وځلېدلاست په تیز زرغونجان کې هم تاسو ډېره ښه لوبه وکړله. لومړی په دې اړه راته وایئ چې څومره ښه تمرین تاسو کوئ. تاسو ځینې داسې چې طبیعي ډېر جوړ وي طبیعي قدرتي دی ډېر ښه لوبه کولی ځینې ډېره خواري کوي. خپل په اړه کې راته وایه ډېره خواري دې کړې وه ډېر کوښښ دې کړی محنت دې کړی که یا طبیعي قدرتي بیټینګ دې جوړوي؟ ما خو چې لومړي سر کې ټینس کاوه نو زما چې خدایي داسې د اپ سټم شاټونه مې ډېر زیات کوي ول د سیده بیټ سره نو هماغه و چې بیا هډبال ته راغلم نو حتما خواري خو غواړي چې څومره ته ټیلنټ ولرې چې خواري ورسره ونه کې نه کېږي. نو کرکټ او مکتب ته بتلو سهار کې کله کله مکتب نه پټېدوم اکیډمۍ ته به لاړو میچونه به م کول نو میچونه ما ډېر کول رښتیا خبرې ډېر زیات میچونه مې کول او هماغه د میچونو برکت و هماغه د خواریو برکت و چې هغې ځای ته لاړم نو هغه څه چې مې نیچرل کرکټ و هغه مې وکړه ما ویل که 19 ټریل د کار شی خو چې نیچرل کرکټو کې ته به هر ځای کامیاب یې نیچرل کرکټ مې وکړه او دغه دې ځای ته راورسېدم. د 19 د کیمپ څخه مخکې تاسو په کوم لیول کرکټ کړی؟ ما یو ځل ننګرهار کې 16 مې ټاپ کړی او په هغې پسې بل کال کې 17 مې ټاپ کړی 2 ځلې. او تاسو چې کله کیمپ ته راغلاست تاسو په پرفارمنس په اړه ووایه فکر کوم موږ داسې اورېدلي چې 2 سلیز دي مو ولیدل. او د خوست کې د موږ د تقریبا 6 ټیمونه ول کرکټ بورډ جوړ کړي و د هغوی ترمنځ میچونه نو 15 اننګزونو کې مې 450 رنز کړي 2 سنچریانې مې پکې وهلې. تاسو 19 کلن کیمپ ته چې راغلاست څومره په ځان باوري واست چې تاسو به ښه ځلېږئ په دغه کیمپ کې به تاسو فیصله سل په سل د یو فیصد تاسو مثلا کامیابېږئ بریالي کېږئ؟ بالکل زه چې راغلم ځان سره اول نه وویلې مالې چې څومره خواري دې کړې انشاءالله د هغې خوارۍ ثمره به الله درته درکوي او په الله مې باور و په خپل ځان مې باور و نو هماغه وجه وه چې رنجونه مې وکړه. وروستیو کې ستاسو هغه وروستۍ لوبې د په کتو سره یو څه دغسې آوټ اف فورم راغلاست په نړیوال جام کې لوبې دي یا مثلا هغه A ټیم چې تاسو ولاړلاست لامل څه و پیچونه سخت وه غټ لیول و څه خبره؟ بالکل چې یو وړوکی پلیر غټ لیول ته ځي نو هغه دپاره ډېر سخت وي پریشر وي د غټو پلیرانو پریشر نیشنل ټیم پلیرانو سره نو لږ پریشر را باندې و او بل دا چې کرکټ د آوټ فورم پکې راځي کله به ان فورم کله به آوټ فورم کله به رنز کې کله به نه کې نو بس د الله رضا و. نو وروسته د دې څخه وروسته لکه تاسو چې اوس دلته راغلي یاست د KPL سیالیو ته د بندامیر لوبغاړو سره لوبېږي څومره خپل پر ځان باندې مو کار کړی دی د آوټ اف فورم څخه د وتلو په اړه باندې؟ بالکل چې څنګه 19 نه راغلم نو په هماغه په سبب باندې ډایرکټ لاړم اکیډمۍ ته هغه څومره خواري چې مې مخکې کړې وه هغه مې 2 برابره کړه 3 برابره مې کړه او په ځان مې ډېره خواري وکړه انشاءالله په ځان باوري یم چې بېرته انفورم یم. یو شی چې تر ډېره پرې یادېږي هغه د تیزو زیاتره تیز هیټر بیټسمنان یا وهونکي بیټسمنان چې هغه ډېر په بونډریو پسې ځي هغه حوصله نه لري او ځینې لا هم په فکر لوبېږي خپل د حوصلې په اړه که راته وایې د ډېره پرې داسې نه برېښي چې حوصله مو لږ کمه حوصله خو پکار وي کرکټ کې ځکه چې ته کرکټ کوې نو ته باید حوصله ولرې ځکه چې تا ته یو ښه بال کېږي نو ته باید د ښه بال ریسپیکټ وکړې خراب بال چې کېږي هغه باید ته ووهې نو که ته حوصله ونه لرې چېرته نو ښه بال ته هم تاوېږي او خراب بال ته هم تاوېږي بیا نه کېږي. د 19 کلونو هغه سیریز چې سریلانکا او بنګلادیش سره والته ستاسو وځلېداست بیا راغلاست بیا په زرغونجان کې وځلېدلاست فکر کوم دونې منډې تیز وکړلې هلته موږ نو دا راته وایي چې د افغان ملي لوبغاړو یا د کرکټ بورډ د خوا څخه څومره ښه تشویق سوی د کورنۍ د خوا د چا د خوا ډېر تشویق؟ بالکل چې کله هم ته رنزونه کې او خلک دې ګوري خلک دې تشویقوي کورنۍ دې تشویقوي کرکټ بورډ دې تشویقوي سینیر پلیران دې تشویقوي ملت دې تشویقوي نو هماغه وه چې هلته ما رنزونه وکړه زه ټولو تشویق کړم هماغه کانفیډنس یې راکړه چې بیا ما زرغونجام کې هم ښه اننګز وکړه. او دا څوک لومړی کس څوک چې د بیسټ لقب یې درکړی؟ فکر کوم زموږ اکیډمۍ کې اول سر کې زه راغلم نو د 16 او 17 چې مې وکړه هغې کې چې ټاپ کړم ټاپ مې کړل ته زموږ یو استاد و نو هغه ما دا لقب راکړه. بیا پسې دا په دې اړه مشهور سولې اوس تاسو د آوټ نه د وتلو په اساس باندې تاسو مثلا په وروستیو کې لږ بیټینګ خراب سوی څومره ښه کار مو کړی دی ورباندې څومره په ځان باوري چې بیا به خپل نیچرل طبیعي حالت ته راځي؟ انشاءالله په ځان مې ډېره زیاته خواري کړې ده او خدای مهربان دی انشاءالله بس سبا خو فاینل هم دی ستاسو د کابل زلمي څومره باوري چې ښه لوبه وړاندې کوي؟ انشاءالله 100% باوري یم.
د کرکټ لوبغاړو ته وروستی پیغام سره هغوی چې نوي راځي کرکټ ته او هغه ځینې ستړي او ځینې د لاسته راوړنو حالتونه چې تاسو لیدلي دي هغوی ته څه پیغام لري؟ زما په نظر چې ما څومره کرکټ وکاته که نه د ډېر هېوادونو ته لاړم نو د هغوی پلیران چې ما وکتل د دې ځای پلیرانو ته ګورم ډېر زیات فرق پکې ده ځکه زموږ پلیرانو کې ډېر زیات ټیلنټ ده هغوی کې ټیلنټ نشته هغوی خالص دا چې خواري ډېره کوي زموږ پلیران خواري ډېره نه کوي که چېرته زموږ پلیران خواري ډېره کړي نو انشاءالله چې داسې پلیران بني چې نړۍ سره هغه وکړي. بالکل مخکې تر دې چې دا پوښتنه مې وروستۍ مو بشپړه کړم دا راته وایي چې د زده کړو په اړه راته وایي زده کړې درولي دي در کومه ځای دې کړي دي نه دي کړي؟ زده کړې 12 سنه مې خلاص کړی ده او نور خو نو کرکټ ته بس او نور بس 12 سنه مې خلاص کړ زارې په ډزو خلاص کړ موږ چې کرکټ ته وزګار شو ډېر وخت کرکټ تر کړی بالکل او کورنۍ څوک تشویق کوي؟ کورنۍ ټوله کورنۍ مې تشویق کوي ماشومان واړه ماشومان هغه هم راپسې چغې وهي اکیډمۍ نه راشم کور ته بیګ مې رانالي وړي کوم ځای چې دی هغلته ږدي نو ټول مې زیات تشویق کوي. کله چې د 19 کلونو د سیریز څخه رالې کلي کې به هم ډېر تشویق کېدلې؟ بالکل ډېر زیات او ډېر به دې دې ثانیې څخه خوند اخیستي او ډېر فیصله نور به دې مورال ډېر دا خو چې مثلا یو پلیر رنځونه کوي نو هغه ټول ملت تشویق کوي خپل کلی خپل کورنۍ نو هماغه تشویق چې ما وکاته نو نوره مې روحیه زیاته شوه ما ویل چې ته به کرکټ کې انشاءالله د چا ځای به ډکې په ملي لوبډله کې انشاءالله چې کوشش به کوم چې رحمان الله ګوربز پسې شم. په دې هیله چې د افغانستان د ملي لوبډلې استازیتوب د اوږد مهال دپاره په ښه توګه ترسره کړې شوق وده ډېره مننه ژوندی اوسه ډېره مننه شوق وده قدم لیدونکو دا و وکیل الله طرفیل چې د خپل پرفارمنس پر کرکټ په اړه خبرې راسره شریکې کړې تر بیا د خدای په امان ښه او ښه چارې